دا روز سوال کړی چې دا حدیث کې چې راځي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جهنمیانو زنانو صفات ذکر کړي دي چې دا په خپل هم کږي دي او نور به هم کږي د دې څه مطلب دی؟ دا صحیح حدیث دی په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه زنانو با صفات ذکر کړي دي. یو دا دی چې نساء کاسیات عاریات، دا داسې زنانې دي چې کپړې به یې اغوستي او لغړې به یې. نو د دې څه مطلب د دې یو مطلب دا دی چې یعنې دا به پټي د الله په نعمتونو کې، خو لغړې به یې د شکر نه، د الله شکر به نه ادا کوي. دا بعضو علماو دې تفسیر کړي. خو د دې نه واضح هغه دا دی او مشهور تفسیر چې دوی به کپړې یي په بدن باندې، خو هغه کپړې به داسې کپړې چې هغه به څه کپړې نه وي، نو سره د کپړو به دوی صحیح دوی به لغړي او بربنډې وي. دویم صفت دا ذکر شوی چې مائلات ممیلات، په خپله به هم کږي نور به هم کږي. نو په خپله به کږي څه مطلب دی؟ په خپله به کږي د الله د دین نه، نافرمانه ښځې به، او نور خلق به هم خپل طرف ته راکږي په لنډو تنګو جامو باندې، په غلطو حرکتونو باندې، والعیاذ بالله. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، دا دریم صفت ذکر شوی دی. وی سرونه به یې داسې لکه د اوښ د اوبه چې بره. البخت، بخت په عربۍ کې هغه اوښ ته وایي، دا د اوښانو یو قسم دی چې په ده باندې دوه کوبې وي، لیدلي مې که نه؟ دغه ته بخت وایي په عربۍ کې. نو دې زنانه به دا ویښته بره را جمع کړي، سم به دغه ځای به داسې یعنې کپړې به یې ترې بیا تاو کړي، دا ځای به یې داسې را پړسولی لکه د اوښ د اوچته قوبه چې وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې دا زنانه به جنت ته نه ځي او جنت ته تله پرېږده، دوی باندې به د جنت خوشبو هم نه لګي. معنی دا نه چې دوی کافران دي، دا وعید دی، خو اوله کې به دوی جنت ته نه ځي، دا مطلب دی. ځکه چې نورو حدیثونو دا خبره واضحه ده چې څوک هم په توحید باندې مړ شي دی به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. نو یا خو به جنت ته د اول سر نه ځي او یا به د جهنم نه راوځي او جنت ته به ځي. نو که چېرته دا زنانه د توحید په عقیده باندې او مړې شي او دا ګناهونه پکې، نو د اول سر نه به جنت ته نه شي، دا مطلب شو. الله به له عذاب ورکړي څومره چې الله غواړي، د هغې نه بعد به چېرته ځي؟ د هغې نه بعد به جنت ته ځي. دا دې مطلب دی. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، او څوک چې هم دا غواړي چې زموږ زنانه بې حیا کړي او بې پرده کړي، رب العالمین دې هغه له دنیا او آخرت کې سزا ورکړي. په دې باندې به اکتفا وکړو.